خو سړی سوچ وکړي د نیکانو خلکو په حال کې او د هغوی په زندګۍ کې څومره چې د سیرت کتابونه وګوري او د هغه خلکو زندګي او ژوند وګوري پکې د هغوی ټول ژوند د الله سبحانه وتعالی ذکر و ټول ژوند ذکر و د هغوی په د وینې په هر رګ کې په ذکر باندې خوځېدو. دا خبره سړي ته معلومیږي چې ولې په دې خلکو باندې غم نه راته، ولې دا خلک پریشانه کېدل نه. د هغې غټ سبب هم دا دی چې هغې همیشه الله سبحانه وتعالی سره رابطه وه، همیشه ورته خپل رب یاد و. نو کله هم د هغې په ژوند کې غم نه دی راغلی، او که غمونه راغلي دي هغې برداشت کړي دي او هغې صبر کړی دی په غمونو باندې. صبر کول په غم مصیبت باندې دا کېږي د الله سبحانه وتعالی په مدد باندې، او هغه سړي سره الله سبحانه وتعالی مدد کوي چې هغه همیشه خپل رب یادوي، همیشه د خپل رب سره رابطه کوي.